الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جماعت میں وتلو دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك دوی کېدلو دعا اللهم باسمك اموت واحيا خوب نظر کېدلو دعا الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تشنات من وتلو دعا الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني لسفر دعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. كورنا راوتلو دعا بسم الله توكلت على الله كورنا راوتلو دعا بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات. درنو ملګرو د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ثمرخیلو ساحې ته راغلي یو. عالمان شمې دي او باید د دوی نه موږ د دین ګټه واخلو او عالمان هیڅ مزدوري هم نشي کولی. دوی فقط دومره کولی شي زما او ستا بچي ته سبق وښایي او 5 وخته جمع راکړي. نو د دې ملاتړ باید موږ او تاسې په شریکه وکړو. دا جومات چې تاسې ولید د تقریبا د 1.5 کورونو جومات دی، یعنې یو 1.5 کورونو نه دې ته 5 وخته جمع ته خلک راځي. جومات وړوکی دی. د دې ځای کلیوال چې دي دوی غواړي چې دغه جومات شهید شي، دا له منځه یوړل شي او په ځای بل نوی جومات جوړ شي. تر څنګ یې دغه کومه ساحه چې تاسو ګورئ دغه ځمکه هم پاتې ده، دا هم غواړي چې دا په دې جومات کې را دننه کړو. دې جومات ته تقریبا د 200 پورې ماشومان هم د قرآن زده کړې ته راځي. دا چې کومې ستونزې دي مولوي صاحب محترم به په دې باندې لنډې خبرې تاسو سره شریکې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم وعزتمند سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معززكم آية كريمة ما خطبك ولوصل الله رب العزت ارشاد فرمائی انما يعمر مساجد الله بشک آبادی جوړی جماعتونه د الله تعالی هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او پوره آخرت باندې ایمان راوړي. معززو کافران زموږ ساته جماعتونه نه جوړي او کافران چې د اسلام سره چې د هیڅ قسم همکاري نه کوي او کچې ته کوي د څه بنیاد باندې څه مقصد لپاره به کوي الله تعالی رضا لپاره نه کوي. نو دغه جماعت جوړونه هغه څوک چې د آخرت تمه لري او آخرت څخه یریږي او حساب او کتاب او تله د میزان عذاب قبر الله تعالی باندې ایمان لري هغه خلک چې د جماعت جوړوي د الله تعالی کورونه جوړوي الله تعالی کور چې د آبادی. معززو الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي چې دلته راغلي یاستئ او زمونږ د دې جومات د جوړونې په خاطر باندې نو الله تعالی تاسو پوره اجرونه درکړي. معززو د کوم حدیث مبارک چې ما په خطبه کې ولوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله تعالی رضا لپاره جومات جوړ کړ نو الله رب العزت چې دی دې لپاره یو ښایسته محل او ښایسته چې د کور په ورځ قیامت کې دې لپاره جوړ کړي. او بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې جومات کې چې د چنچوړې د ځال قدر ته چې دی جماعت جوړ اندومره مقدار چې دی جنت کې به الله تعالی چې دی ورته ورکړي. دلته مماثله چې ده په اخلاص کې ده چې اخلاص سره چې لږ معمولي شي چې جماعت لپاره چې وخت کړی څه وکړي ورکړي نو ولګوي الله تعالی په کور کې نو د دې اخلاص په بدل کې ډېر زیات لوی محل چې د ورځ قیامت کې به الله تعالی دې لپاره چې دی ورکړي. یو واقع کې راځي نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کافر و داسې نوجوان و نو ډېر زیات چې د مسجد نبی خدمت به کول
نو هلته جارو به پکې وهل نو چې د څه خدمت ضرورت و هغه به یې کول نو خو ادب د نبي علیه السلام مبارک سره چې ډېر احترام او عزت سره چې ده داسې ملاقات به یې کول نو دغه نوجوان چې ده ایمان نه راوړی نو څو ورځې چې ده نه ښکاره کېدلې نبي علیه السلام چا نه پوښتنه وکړه وایي څنګه هغه نوجوان خو دلته به راتل جومات کې به جارو وهل او جومات خدمت به یې کول او چې ډېر ادب و پکې نو هغه چې نه ښکاري چا ورته کوم صحابي ورته وکړه هغه خو ای د الله تعالی هغه مریض دی نو نبي علیه السلام مبارک صحابه کرام سره هغې پوښتنې ته لاړل هلته چې وکتل ډېر زیات چې د حالت خراب و نو د حالت د ځنکدن په حالت کې و نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمیل نو چې د ته کلمه ووایه نو زه چې د ورځ قیامت کې ستا به شفاعت کوم نو هغه نوجوان چې دی کلمه وویلې نبي علیه السلام مبارک چې دی هغه خبرې چې دی ویې منل کلمه وویل نو کلمه ویلو سره چې وفات شو نو چې ته لمونځ کړه نه روژه نیوله نه خیر نو یو شی هم چې دی صرف جماعت خدمت په وجه باندې نو الله رب العزت لوی دولت دی ورته نصیب کړي ابد الابد آخرت یې ښه شو او جنت چې دی وګرځي د څه شي په وجه باندې د جماعت د خدمت په وجه باندې همدغه شانتې ډېر زیات د جماعت د جوړولو فضیلت دی زمونږ او د کلیوالو نظر خدا دی دغه جماعت ډېر مخکینی جماعت دی د خټو نه جوړ جماعت دی او ساحه هم چې دی کم ده وړوکی جماعت دی نو تاسو خپله مشاهده کې خپله ګورئ اخوا ته د یو څو کرد مقابل کاږلوي بیا چې دا خټه غورځېږي بیا کاږله بیا چې دا سیغه را غورځېږي چونه ورکوي کار په کار چې موږ ورته چونه ورکوي هغه چونه ورکوي چې درد کې ختم شي نو بیا اوس هم په دې بارانه کې دوه درې ورځې پرله پسې بارانه کې چې دی نو جومات چې دی بس سسېدل او ډېر تا چې جومات ته به ننوتل داسې یو بوی یو قسم بوی به کول که نه نو د جومات ساحه هم چې د جومات هم وړوکی دی الحمدلله دلته ډېر زیات کورونه دي نو دې خوا ته څو کوڅې دي او دې خوا ته دا غټ کوڅه خوا ته ډېر الحمدلله د سل نه تقریبا یو نیم سل نه زیات چې دی دلته کورونه دي چې دلته راشي جومات کې ځایږي نه الحمدلله دې سره چې مدرسه ده تاسو هغه ویډیو به مخکې ویډیو به مو کتلی دلته زمونږ د سلو نه زیات چې تقریبا 200 پورې چې زمونږ شاګردان دي د کتابونو والا دي همدغه شان د ترجمې والا دي او ناظرې والا دي د حفظ والا دي او دلته وړوکی جومات ده پکې ځایږي هم نه نو سبایي له خوا نه چې زمونږ درس تقریبا یو اندازې پورې سبایي له خوا نه د ماسپښین له خوا نه چې هم دلته درس چې ده شروع وي نو دې خوا ته هم چې د جومات لپاره اخوا ته ځای لرو نو دې خوا ته هم ځای لرو اخوا ته د جومات نه خوا ته هم یو کور دی چې که نه د دې جومات منظوري شي هغه هم چې چا باندې چا واده کړی هغه معلوم نو موږ غواړو چې دا ښایسته چې د غټ جومات جوړ شي دغه ځای داسې ټیټ دی نو غواړو چې دا لږ ډکون راشي او غټه جومات چې دی موږ لپاره جوړ کړی شي او ورسره چې د مدرسه دلته چې دی جوړ کړی شي نو دلته خلک چې ډېر زیات غریبانان دي حتی د امام لپاره خو د هر کلي د هر کور چې د حالت معلومیږي داسې خلک پکې شته چې سبای دا اوس سبای چې بس غرمې ته حیراني چې غرمې چې د ډوډۍ خوري شپې ته حیراني دا ډېر زیات داسې خلک ما وکتل په دې یخنۍ کې چې دا بیچاره په څه سره ګرځېږي چپړو سره چې پښتنه وایي موږ ځان ته د ډوډۍ ته حیران یو موږ چپړې د کوټیا دا به څه والو ډېر حالات خراب دي ډېر غریب او فقیر خلک چې په دې ځای کې پراته دي ټول یو بل نه بیچاره ګن بته دي خپل د وسه نه کې تاسو ګوري دا ښایسته ځای دی نو د پیسو وسه نه کېږي او مخکې ورځو کې پلاستیک لپاره پیسې مو راټولول صرف د تیږو لپاره د مړي تیږو لپاره صرف دوه درې کسانو پیسې راکړه نو هر چا ته به موبایل وایي زموږ خپل ځان ته حیراني ډوډۍ ته حیراني د څه پیسې به موږ کوم ځای نه ورکړو لکه حالات ډېر د خلکو حالات خراب دی زموږ وسه نه کېږي د کلیوالو وسه نه کېږي چې دغه جومات ځای کې دې خوا ته مدرسه چې دی دغه دیوالونه نو چونکې د جومات چې د ضرورت خو ډېر زیات دي دا جومات د شهیدولو د بیرته جوړولو دې خوا د چاردیواله نو د فراخولو د ډکون دې خوا ته مدرسه نو دا ټول چې موږ ورته ضرورت لرو نو الله رب العزت دې وکړي چې تاسو موږ سره همکاري وکړي موږ سره همدردي وکړي او دا ویډیو چې د څوک ګوري او څوک چې دا زمونږ خبرې اوري هغوی ته موږ درخواست کوو چې ډېر په عاجزانه درخواست کوو نو دا الحمدلله موږ ټول چې د مسلمانان یو موږ سره همدردي وکړي دا ثواب جاریه ده نبي علیه السلام مبارک فرمایي انسان چې کله وفات شي
نو عمل قطع کیږي مګر د درې سيزونه چې جماعت الله تعالی چې ته جوړ کړی یا چې د نیکسال اولاد پرې خوي دنیا کې یا چې د قران د مشان چې د اخسته چې د جماعت کې چې د جماعت لپاره هغه په سبقونه وای یا جماعت د جوړ قبر کې به پروته دلته په دې جماعت کې څو نفل کوي څو ذکر اسکار کوي څو تلاوت کوي دلته ماشومان په کلونو باندې دلته درسونه وای هغه به قبر کې پروت دي د اجر ثواب د غیر لپاره ملاويږي او ډېر به تاسو نه خوشاله شئ ان شاء الله تر څو پورې چې موږ ژوندي یو بس تاسو لپاره چې دا اخلاص موږ سره وکړو دا همکاري موږ سره وکړو موږ به چې تر مرګه پورې چې دا بس دعاګانې تاسو ته به دعاګانې کوو درنو ملګرو جومات او مدرسه د الله رب العزت هغه سپېڅلي عبادت ځایونه دي خو ما مخکې درته وویل چې عالمان شمې دي او باید دوی نه ګټه واخیستله شي دوی یوازې دومره کولی شي چې زما او ستا بچي ته د قرآن زده کړه وښایي 5 وخته لمونځ وکړي نور مزدوري نشي کولی نو پکار دا ده چې په جوماتونو کې په مدرسو کې موږ او تاسو خپلې شتمنۍ مصرف کړو څومره په فضول شیانو باندې موږ او تاسو خپلې شتمنۍ مصرف کوو موبایل یو موبایل 20,000 15,000 10,000 افغانۍ اخلو که د چا هر څو د وسه کېږي په دغه ساحه کې چې دغه کوم جومات دی یو وړوکی جومات دی د دغه ساحې د خلکو نظر دا دی چې دغه جومات شهید شي او پر ځای یو نوی جومات پوخ جومات جوړ شي دغه جومات د خټو جومات دی مولوي صاحب خبرو کې ویل چې په بارانه کې هم راڅڅېده او ماشومان هم ورته نه راتلل ځکه چې جومات راڅڅېده نو راځئ په دغه برخه کې راسره خپلې شتمنۍ مصرف کړئ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولا